کې شتمنې میرمنې هم شته. د نړۍ تر ټولو شتمن سړي او د امازون د مؤسس جیف بیزوس میرمن مکنزي بیزوس به د نړۍ درېیمه شتمنه میرمن شي. جیف بیزوس له خپلې میرمنې مکنزي بیزوس نه بیلیږي، نو د خپل خاوند له شتمنۍ به 4 سلنه یعنې 15.8 میلیارده ډالر وړي. په دې سره به د نړۍ تر ټولو درېیمه شتمنه میرمن اوسي او د نړۍ د شتمنو په قطار کې به 24م ځای خپل کړي. فرانسویس بیټنیکورټ مایرز هم د مکنزي بیزوس په څیر د نړۍ شتمنه میرمن ده. فرانسوي میرمن مایرز د 9.3 میلیارده ډالرو په لرلو د نړۍ د شتمنو په قطار کې 15م ځای لري. نوموړې ته د لیوريال سینګار توکو کاروبار له موره ورپاتې دی. د میرمن مایرز مور په 2018 کال کې د 94 کلونو په عمر مړه شوه. دواړو په 2007 کال کې شخړه کړې وه، خو د مور له مړینې وړاندې دواړه سره پخلا شوې وې. نوموړي لیکوال هم دا او د یوناني معبودانو عیسویت او یهودیزم پر اړیکو یې کتابونه تالیف کړي دي. الیک والټن هم د نړۍ شتمنه میرمن یادېږي. 90 کلنه میرمن والټن د امریکایي سوپرمارکېټ لړۍ د مؤسس سام والټن لور ده. نوموړي د خپلو ورونو په څیر کورنی کاروبار ونه کړ او په پلرني ښار رنګسانس کې د امریکایي هنرونو لپاره موزیم رامنځته کړ. جیکي اولن مارس هم د نړۍ شتمنه میرمن ده. میرمن مارس 2.9 میلیونه ډالرو په لرلو د نړۍ د شتمنو په قطار کې 33م ځای لري. میرمن مارس د نړۍ د چاکلیټو هغه کاروبار کې شریکه ده چې نیکه یې فران په 1911 کال کې پیل کړی و. د مارس شرکت په امریکا کې د کورنیو ساتل شویو حیواناتو لپاره د خوړو تر ټولو مخکښ چمتو کوونکی هم دی. میرمن مارس تر 20 کلونو کورنی کاروبار وکړ او تر 2014 کال پورې فعالیت وکړ. نوموړی د یوه بشردوسته شخصیت په توګه پیژندل کیږي او د واشنګټن د ملي اوپرا او ملي ارشیف چارې له نورو همکارانو سره څاري. یان هیویان په چین کې د نړۍ شتمنو میرمنو له ډلې ده. د 22.26 میلیارده شتمنۍ په لرلو د نړۍ د شتمنو په قطار کې 42م ځای لري. نوموړي په خپل هیواد کې د ځمکو د پیر او پلور د ودانیو چمتو کولو کاروبار کې د مخکښ کیټري ګارډن نومي شرکت زیاته ونډه لري او دغه شرکت کې 50 سلنه ونډه د پلار له میراثه ورپاتې ده. دغه شرکت په 2014 کال کې د نړۍ په کچه په ودانیزو چارو کې 3م مقام درلود. سوزان کلاټین د 20 میلیارډو ډالرو په لرلو د نړۍ د شتمنو له ډلې 46مه ده او د اروپا له مخې 2م ځای لري چې د ګاډو او درملو له لارې شتمنۍ ته رسېدلې ده. د نوموړي د والدینو له مړینې وروسته د کیمیاوي موادو د چمتو کولو شرکت التانا ایجي 50 سلنه ونډه ورپاتې شوه او ترڅنګ یې د ورور سره یې د BMW شرکت کې هم برخه لري. د التانا له خصوصي کولو وروسته له یو شمېر نورو کمپنیو کې هم ونډه لري. لورین پاول جابز دا بل د شرکت سټیو جابز کونډه ده چې د خاوند له مړینې وروسته یې 20 میلیارده برخه ده او کورنۍ ته یې ورپاتې شوه او د 13.6 میلیارده ډالرو په لرلو سره د نړۍ د شتمنو په نوملړ کې 46م ځای لري. نوموړي وروسته د خبریالۍ برخه کې پانګونه وکړه. د اتلانتیک مجلې ډیره ونډه یې واخیسته او په خیریه خپرونو کې پانګونه وکړه او هغو ادارې کې هم پیسې ولګولې چې د کډوالۍ او ښوونیزو اصلاحاتو برخه کې کار کاوه. په 2013 کال کې د سن فرانسیسکو پر هغه کور 14.8 میلیونه ډالر ولګول چې ګولډن ګیچ برج خواته یې مخه خلاصه ده.